ستړي مشئ، وخت مو په خیر. دا شمشاد دی او تاسې د 7 بجو 1 ساعته خبري ټولګه ګورئ. نن دوشنبه د چنګاښ یا سرطان شپږم او د جون 28مه نیټه ده. په دې 1 ساعته خبري ټولګه کې مو له سیاسي، امنیتي او اقتصادي مسایلو سربیره د نړۍ له مهمو پیښو او تحولاتو هم خبره وکړو. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکي. کابل کې د علماو لویه غونډه جوړیږي. دغې 3 ورځنۍ غونډې ته د هیواد په کچه 3000 کسان رابلل شوي. د ملګرو ملتونو استازي زلزله ځپلو سیمو ته تللي او لسګونه زره بابا کورونه او زرګونه انسانان لا هم خطر سره مخ دي. که سیمې پرېږدي حکومت ورته خوندي ځای جوړوي. روغتیا وزارت وایي پکتیکا کې ډیری زلزله ځپلي خلک په رواني ناروغیو اخته شوي. د نرو د ښځې سره کینې د دوی نه پوښتنې کوي، د دوی د احساساتو د جذباتو مطابق باندې د دوی سایکوتراپي هم کوي او د دوی د منیجمنټ لپاره د دوی تداوی هم روانه کړې ده. او د روغتیا نړیوال سازمان مانکي پاکس یا بیزو تڼاکې ناروغي نړیواله اندېښنه نه بولي. ډېر ښه راغلاست. اوس هم بشپړ خبرونه. زه جان محمد مومند یم. اسلامي امارت تایید کړه چې ډېر ژر به په کابل کې یوه ستره غونډه جوړه کړي. د افغانستان د علماو لویې غونډې په نوم دغه غونډه 2 ورځې وروسته په کابل کې جوړیږي او 3 ورځې به دوام وکړي. یوې معتبرې سرچینې شمشاد ته وویل چې غونډې ته 3000 تنه دیني علماو قومي مشران رابلل شوي دي. سرچینه وایي غونډې ته له هرې ولسوالۍ نه 3 تنه استازي رابلل شوي او د اسلامي امارت لوړپوړي چارواکي به هم پکې ګډون وکړي. د افغانستان علماو لویه غونډه د چهارشنبې په ورځ د لوی جرګې تالار کې پیلیږي او 3 ورځې به دوام ومومي. سرچینې شمشاد ته ویلي چې ولایتونو او ولسوالیو ته بلنلیکونه استول شوي او یو شمېر ګډونوال کابل ته راغلي دي. د سرچینې په خبره دغې غونډه کې علما او قومي مخور پرېکړه نه کوي بلکې د اسلامي امارت مشرتابه ته به یو لړ غوښتنې او وړاندیزونه ولري. د دغې غونډې د جوړونکي کمیسیون مشري ملا عبدالغني برادر او د دارالنشار رئیس عبدالسلام حنفي ټاکل شوی دی. په دې غونډه کې له ټول هیواد شاوخوا 3000 علما او قومي مخور برخه اخلي او خبري پوښښ به محدود وي. دا غونډه په ژوندۍ بڼه یوازې له ملي راډیو تلویزیون خپریږي خو جزئیات به د ورځې په پای کې بیا د رسنیز کنفرانس له لارې له رسنیو سره شریکیږي. د اسلامي امارت ویان د ذبیح الله مجاهد ویلي د دغې غونډې د جوړولو پریکړه د اسلامي امارت مشرتابه ته د علماو د مکررو غوښتنو وروسته شوې ده. د لویو ملي مسایلو پر سر پریکړې او د نظامونو جوړښت د لوی جرګې له لارې ټاکل شوی دی. د تاریخ په اوږدو کې لوی دودیزې جرګې د افغانانو لپاره د حکومتونو او نظامونو ترکیب ټاکلی او وخت ناوخته یې نوي قوانین رامنځته کړي دي. په سیاسي لحاظ لوی جرګې مقام مهم بلل کیږي او پریکړې تل عملي بڼه غوره کړې ده. د افغانستان په معاصر تاریخ کې لسګونه لوی جرګې رابلل شوي خو وروستیو جرګو بڼې سیاسي فارمټ خپل کړی او هر ځل پکې د حکومت د خوښې کسان وربلل شوي دي. په سیاسي او ټولیزه توګه د لویو ملي او اختلافي مسایلو د حل یوه ښه مرجع بلل کیږي. د افغانستان بنسټ هم د لوی جرګې له لارې ښودل شوی چې په معاصر تاریخ کې د احمدشاه بابا د ټاکلو رانیولې بیا تر ننه د هغو لویو مسایلو پریکړې لوی جرګې کړي چې د حکومتونو له وس وتلی کار و. جرګو ته هغو خلکو لار درلوده چې با نفوذه وو او کولی شول چې حکومت ته د لویو ستونزو څخه د وتو لپاره حل لار وکاږي. خو دا دودیز فارمټ اوس په دودیز سیاسي جوړښت بدل شوی ده. په تیرو 20 کلونو کې ترسره شوو جرګو ډیری برخوال د حکومت له سیاسینو متاثره خلک وو. جنجالي د اساسي قانون لویه جرګه او امریکا سره د ستراتیژیک تړون پر سر هوکړه وه. کارپوهان وایي لویه جرګه د افغانستان عنعنه او تاریخي دود دی چې له نورې نړۍ سره توپیر لري او ټولې پریکړې عملي دي. لویه جرګه را وغوښتل شي که نه او داسې ناستې او ولاړې او تفاهمات ضرورت دی چې د اصلي مشروعیت دپاره کار وشي. هغه دا دی چې په دغه مرحله کې چې دا
انقلابي او د ټوپک د خولې تغییرات راغلي دي. د دې تغییراتو د مشروعیت ورکولو لپاره د دې تغییراتو نه په دې هیواد کې د قانون د حاکمیت لپاره د قوانینو د جوړولو لپاره او د نظام د مشروعیت لپاره ملت ته مراجعه پکار ده. په 21مه پیړۍ کې یو فرد یو رایه، اما باید زمینه سازي وشي چې دغه لوی جرګې کولی شي، دغه ناستې او ولاړې کولی شي. تاکید کول په قوم، په سم، په ژبه باندې زه فکر کوم دا هغه وخت مطرح کیږي چې په دې مورد کې تصامیم استخباراتي ډسکونه او میزونه نیسي. افغانستان په لوی نړیوالو سیاستونو کې هم د جرګو له پریکړو کار اخیستی او په همدې توګه په ځینو نړیوالو مسایلو کې خپل بېپریتوب اعلان کړی دی. طالبان هم تیار شوي چې د لوی جرګې له لارې ملي او نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي. په 2 لسیزو کې د جرګو څرنګوالی او د برخوالو پروسیجر باندې کلکې نیوکې وي چې تاریخي او دودیز ارزښت یې له منځه وړی دی. 20 کلونو کې د جرګې غړي د ملي او ولایتي شوراګانو، مدني ټولنې، سیاسي احزابو او مطبوعاتو لخوا ټاکل کېدل چې د ښځو په ګډون د ټولنې اقشارو او استازو ته پکې د ګډون حق ورکول کېده. و چې طالبان په لومړي ځل یو داسې اقدام کوي، نیوکې دا دي چې د لوی جرګې تشکیل او جوړښت له خلکو پټ شوی ده او ځینې د انتصابي جرګې نوم ورکوي. اگر طالب‌ها میخواین راه حل مشکل افغانستان جستجو کنند، اگر طالب‌ها میخواین که برای تشکیل یک حکومت مشروع و ملی و قابل قبول بر مردم افغانستان و بعداً برای جامعه جهانی و کشورهای جهان عمل کنند و نشان بدن که مردم افغانستان در انتخاب سرنوشت خودشان تصمیم گرفتن، باید همچون یک جرگه، همچون یک مجلس تفاهم بین الافغانی و یک برای راه حل بحران افغانستان نباید زیر تفنگ و حاکمیت و حکومت طالب صورت بگیرد. در افغانستان ممکن نیست همچون یک جرگه‌ای که قابل اعتماد برای همه جریان‌های سیاسی، احزاب و مردم افغانستان، بزرگان حقوق، دانشمندان افغانستان، زنان افغانستان، مردان افغانستان و شخصیت‌های ملی و علمی افغانستان باشه. نږدې 6 ځلې د افغانستان اساسي قانون د لوی جرګې له لارې جوړ شوی او اعلان شوي دي، خو هغه ټولې جرګې چې اساسي قانون کې ورته کتنه شوې افغانستان کې نه دي جوړې شوي او تل حکومتونو د ځان په ګټه راڅرخولي دي. طالبانو په تیرو 20 کلونو کې چې کومې جرګې جوړې شوې وي ورسره مخالفت کړی ده او پریکړې غندلې دي چې یوه یې امریکا سره د ستراتیژیک تړون لاسلیک کولو لپاره رابلل شوې وه او وروستۍ جرګه د اسلامي امارت د 15,000 بندیانو د خلاصولو په تړاو وه. مشورتي یا لویه جرګه عنعنوي په افغانستان کې یو هغه اساس دی او چې هغه همیشه دپاره د افغانستان د هغه لویو ستونزو د بعضې لویو مشکلاتو چې هغه په افغانستان کې پیښیږي او پیښ شوي دي د هغې دپاره مشرانو او د هغه وخت زعیمانو فیصله په دې کړې تر څو د ولس مشران او مخور او متدین او متنفذین او علما راجمع کی تر څو د هغه لوی مشکل یا د لوی بحران نه د ویستو یوه لاره پیدا کړي. اوس به ولیدل شي چې طالبان له کومو بدلونونو سره لویه جرګه جوړوي او ګډونوال به په کومه کچه او څوک وي، خو ټینګار دا ده چې دغه جرګه او د جرګې غړي دې بېطرفه راوبلل شي او هغه ارزښت ته د درناوی وشي چې د افغانستان په تاریخ کې لوی دودیزې جرګې ته ورکړل شوی ده. پکتیکا کې لسګونه زره بابا کورونه د پریوتو له ګواښ سره مخ دي. افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولي وایي پکتیکا کې د وروستیو زلزلو له امله څه باندې 350,000 کسان اغېزمن شوي او که مرستې ترلاسه نه کړي له نورو ناورینونو سره به مخ شي. په یادو ولایتونو کې که څه هم د اغېزمنو سیمو او خلکو سروې روانه ده، خو تازه شمیرې ښیي چې زلزلو له 1,000 زیات کسان مړه او له 1,500 زیات ټپیان کړي دي. د پکتیکا ګیان ولسوالۍ ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازولی مرستیال رامز الله کبروف یو ورځنی سفر پای ته ورسید او د دې سفر موندنې له رسنیو سره شریکې کړې. افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما په خبرپاڼه کې ویلي چې وروستیو زلزلو تر 2,000 بابا کورونه نړولي او یا یې ویجاړ کړي او زیاتوي چې لسګونه زره نور کورونه د پریوتو له ګواښ سره مخ دي. د پکتیکا ګیان ولسوالي چې تر ټولو ډیره ځپل شوې ده، زلزلو پکې 115 ماشومانو په ګډون 215 کسان مړه کړي او 600 نورې ټپیان کړي دي. د تیرې ورځې سفر ماته دا په ډاګه کړه چې د افغانستان خلک څومره په کړاو کې دي او څومره مقاومت کوونکي دي.
په دغو سیمو کې د خوړو ویش، سرپناه برابرول، د څښاک د اوبو چمتو کول او د کولرا ناروغي د مخنیوي لپاره چمتووالی خورا اړین دی. رامیز الله کبروف زیاتوي چې که له زلزله ځپلو کورنیو سره د خوراکي او سرپناهي مرستو په ګډون د سړکونو رغولو او ټلیفوني انتن چمتو کولو مرسته ونشي، له نورو ناورینونو سره به مخ شي. ملګري ملتونه وایي له زلزله ځپلو سره یې د مرستې لپاره 3 میاشتنی پلان جوړ کړی چې په ترکیب کې به یې ټول مرستندویه سکتورونه شامل وي. که څه هم مرستندویانو په دې تیرو 10 میاشتو کې له افغانستان سره ډېرې سخاوتمندانه مرستې وکړي، خو زه پر نړیوالو ټولنې یو ځل بیا غږ کوم چې دا ځل دې مرستې لا ډېرې او پراخې کړي، ځکه دا خلک له یو بل بیړني حالت سره مخ دي. د ملګرو ملتونو مرستندویه ادارو ویلي چې خوست او پکتیکا کې د زلزله ځپلو سیمو کې د نړېدلو یا زیانمن شویو کورونو سروې روانه ده او له بشپړېدو وروسته به د مرستو رسولو بهیر پیل شي. شمیرې ښیي چې خوست او پکتیکا کې د وروستیو زلزلو له امله یوازې 150 ماشومان مړه شوي او 250 نور ژوبل دي. د اسلامي امارت کډوالو وزارت ویلي چې د اړوندو وزارتونو او افغانستان کې د میشتو مرستندویو مؤسسو سره په ګډه یو کمیسیون جوړ کړی چې دنده به یې د بشري مرستو سم مدیریت وي. په پکتیکا او خوست کې د تیرې زلزلې له امله ګڼ ماشومان بې سرپرسته پاتې شوي دي. هلته که د مرستو د ویش لړۍ روانه ده، خو لا هم د ورغلو بنسټونو له لوري د بې سرپرسته ماشومانو راتلونکي ته څه نه دي شوي. زموږ همکار فیصل ځلاند د پکتیکا ګیان ولسوالۍ کې د یوې بې سرپرسته ماشومې ژوند باندې راپور جوړ کړی. د پکتیکا ګیان کې د تیرې زلزلې په شپه له همدې کور روغه وتلې، خو په بیرته ورستنېدو یې له تیر ژوند کورنۍ او اکثرو غړو یوازې دا کنډر دیوالونه ورپاتې دي. دا اوس بیرته په خپله ورانه کنډواله او مینه ګرځي او د کورنۍ د غړو یادونه او نښې راټولوي. لوڅې پښې او بې سرپرسته پاتې ده او له خیمې بیرته کور ته ستنه شوي. کیسه داسې وه چې میږ نه ودرنجېده چې په مخه مونه لټه ولګېده، په نیونه به ولګېده، میږ به زیاته راوراته خاطر راوتښتېدې، هغوی بند پاتې شو پکې. بیا خو شپه وه که نه، بیا کوم خواته ووتې؟ بیا ووتم درونده ته. درمنده ته ووتې؟ بیا تر څه وخته پورې درمنده کې؟ هلته خو باران هم ورېده که نه؟ ګیزه پرې وي. دغه کلنه ماشومه تلاوته نومیږي او د زلزلې په شپه له خپلې نیا، کوچني ورور او مور سره یو ځای ژوندی وتلې، خو د پلار په ګډون د کورنۍ 11 تنه شهیدان شوي. تلاوته اوس له عمر خوړلې نیا، مور او کوچني ورور سره د خپلوانو خیمو ته ورغلي او د سرپرست هم څوک نه دي ورپاتې. ادې ژوندی؟ پلار به مړ دی. همدلته ورونه دي؟ ورونه دي ورونه یې پاس مړه شو. اوس دې څو ورونه پاتې؟ یو. هغه تا نه وړوکی ده که غټ ده؟ وړوکی ده. ته مشر یې؟ ته مشر یې؟ د پیښې له ورځې د ګڼو خیریه بنسټونو ترڅنګ د دغې ماشومې تصویر په ټولنیزو رسنیو کې لاس په لاس شوی، خو لا تر اوسه یې لاسنیوی نه دی شوی. دا له تیرو 4 ورځو راهیسې په لوڅو پښو ګرځي او د کور توکي د بیا زلزلې ویرې له کابله تر خاورو لاندې پاتې دي. تا دا بوټان څه کړي دي اوس؟ خوره نامنده شو. پیدا دې نه کړه بیرته؟ څه شی درنه ورک سو خاورو لاندې؟ هر شی کلي وکاره ټول نه ورک شو. حسناک لاندې شو، ورکجناک لاندې شو. په ګیان کې د زلزلې له قربانیانو ګڼ ماشومان پاتې دي او د اوس لپاره یې سرپرستي نورو خپلوانو په غاړه اخیستې. دلته که د بشري مرستو د ویش او رسېدو لړۍ روانه ده، خو ژمنې لا شته چې د سرپناه لپاره به یې له راتلونکي ژمي وړاندې تدابیر په پام کې ونیول شي. بیا هم ښه راغلاست. روغتیا وزارت وایي که پکتیکا او خوست کې زلزله ځپلي د خپلو سیمو د پرېښودو پرېکړه وکړي، په خوندي ځای کې به ورته د ژوند اسانتیاوې برابرې کړي. مسؤلین مني چې له سختو زلزلو راوروسته د سیمې خلک په رواني ناروغیو اخته شوي. چارواکي له مرستندویه سازمانونو د لا زیاتو مرستو غوښتنه کوي چې د کورونو بیا ودانولو او د روغتیا، اوبو او نورو برخو کې اغېزمنو سره مرستې وکړي.
پکتیکا، خوست او پکتیا کې د سرطان د لومړۍ ورځې د زلزلې راوروسته زلزله ځپلي پر رواني ناروغۍ وخته شوي دي. د عامه روغتیا وزارت مسؤلین مني چې په زلزله ځپلو سیمو کې د خلکو رواني حالت جوړ نه دی، خو په وینا یې د رواني روغتیا کارکوونکي سیمې ته استولي دي. نور یقینا هلته خلکو ته سایکولوژیکل منټل او دا رقم رواني مرضونه ورته پیښ شوي دي. موږ په خپل نوبت باندې چې څومره د موږ سره سایکولوژیکل ټیمونه موجود وو هغه مو هم د پیښې ځای ته وړي دي چې هغه په موبایل شکل باندې خلکو ته کورونو ته ورځي، د نر و د ښځې سره کیني، د دوی نه پوښتنې کوي، د دوی د احساساتو د جذباتو مطابق باندې د دوی سایکوتراپي هم کوي او د دوی د منیجمنټ لپاره د دوی تداوی هم روانه کړې ده. تازه روغتیا وزارت په سیمه کې د مړو شویو شمېر له 0 لوړ او د ټپیانو شمېر بیا 3.5 زره ښیي. مسؤلین وایي په زلزله ځپلو سیمو کې تر اوسه په جدي ډول د خوړو او اوبو د نه مسؤلیت سره نه دي مخ شوي، خو په دې برخه کې له ټولو مرستندویه سازمانونو د همکارۍ غوښتنه کوي. په اول امرجنسي حالاتو کې تر اوسه پورې موږ مکمل منیجمنټ کړی دی، یعنې موږ هلته د پاکو اوبو دپاره مکمل هر څه لرو، د غذا دپاره هلته مختلف ټیمونه دي، مختلف سازمانونه دي چې په سیمه کې هم د پخلنځي دپاره یې مکمل کارونه په کار اچولي دي او په مختلفو د موټرو په ذریعه باندې د هلیکاپټرو په ذریعه باندې اوس هم منطقې ته خوراکي توکي ور انتقالیږي او هلته د خلکو د غذا دپاره. همدارقم ته دلته په مرکز کې د موږ سره چې کوم د ماشومانو د نیوټریشن دپاره د غذا دپاره چې کوم څه شیان موجود مو هغه مو هم د کانټینرو په حساب باندې د پیښې ځای ته لیږلي دي، ځکه چې واړه ماشومان اکثره وخت یا دوی بې موره شوي دي یا څه نور تکلفات ورته رسېدلي دي، نور دوی خامخا شیدو ته یا غذا ته دا شیان ته ضرورت لري، نور هغه شیان هم ورته تکمیل شوي دي. د چارواکو په خبره یا د زلزله ځپلې سیمې له هم مسونې او خوندي نه دي او د زلزلې ټکانونه تر ننه وخت نه وخت محسوسیږي. چارواکي وایي که د سیمې خلک د اوسېدو د ځای د بدلون پریکړه وکړي، دوی به په خوندي ساحو کې ورته د اوسېدو ټول شرایط برابر کړي. که چیرې دلته دغه زلزله او دغه رقم د ټکانونه لکه د اولې ورځ نه تر نن ورځې پورې چې روان دي، زه فکر نه کوم چې مقصد دا خلک دې په دې منطقه کې پاتې شي، بلکې د امارت اسلامي مشوره هم دا ده، مشران هم په دې مشوره کې دي چې باید دوی موږ داسې آزاد میداني سیمو ته انتقال کړو. په یغو سیمو کې بیا د موږ دا پلان ده چې د دوی دپاره یوه بشپړه ټولنه جوړ کړو، دوی ته مجهز کورونه جوړ کړو، د اوبو د څاو مکمل انتظامات ورته وکړو، هلته خپل یو ښاري سیستم دوی ته جوړ کړو، دوی ته مکاتب جوړ کړو، دوی ته مدارس جوړ کړو، شفاخانې ورته جوړې شي، د دوی د ژوند دپاره چې څومره لازمي شیان دي دا ټول د موږ د پلان یوه حصه ده. اما موقف تر دې پورې ده چې دا خلک دې ته آماده کیږي چې دوی نقل مکاني کوي که نه کوي. په پکتیکا، خوست او پکتیا کې د روانې سرطان میاشتې د لومړۍ شپې زلزله د هیواد په تیرو څه باندې 2 لسیزو کې بېسارې او مرګونې وه چې نږدې 15,000 وګړو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. افغانستان کې د پولیو واکسین 4 ورځنی کمپاین پیل شو. د عامه روغتیا وزارت په تر 15 کلنۍ پورې هر ماشوم ته به د پولیو واکسین 2 څاڅکي ورکړل شي چې د تلپاتې ګوزن څخه خوندي شي. مسؤلینو په وینا په پکتیکا او خوست کې به د وروستیو زلزلو له کبله د پولیو واکسین کمپاین لړۍ تر یوې اونۍ وځنډېږي. په هیواد کې د پولیو یا ګوزن ضد ناروغۍ واکسین 5م پړاو پیل شو. د پولیو واکسین دغه کمپاین به 4 ورځې دوام وکړي او پر مهال به یې په ټول هیواد کې له 15 کلونو کم عمره نږدې 9.7 میلیونه ماشومان واکسین شي. د مسؤلینو په وینا سږکال د ټول هیواد په کچه د ګوزن ناروغۍ یوه مثبته پیښه ثبت شوې، په داسې حال کې چې تیر کال 4 مثبتې پیښې ثبت شوې وي. د افغانستان 14 ولایتو ته خپل د پولیو هغه د واکسینیشن د ماشومانو لپاره چې د 15 کلونو کم ماشومان دوی ټول موږ باید واکسینیټ کړو، ځکه په دې باندې چې الحمدلله په سخت ټول کال کې په 2022 کال کې په افغانستان کې موږ یوه پیښه مثبته لرو. که د موږ دا کال په همدې ترتیب باندې همدارقه منفي ولاړ شو، نور انشاءالله هغه وخت لرې نه ده چې موږ به پولیو د افغانستان نه ایریډیکیټ کړو او افغانستان به د پولیو نه خلاص شي. مسؤلین وایي دغه 4 ورځنی کمپاین د روانې اونۍ د پنجشنبې په ورځ پای ته رسیږي، خو په پکتیکا ولایت او د خوست په سپیره ولسوالۍ کې به له 1 اونۍ ځنډ وروسته د پولیو کمپاین پیل کړي. متاسفانه دا 3 متاثره شوي ولسوالۍ د سپیرې، د ګیان او د برملې چې هلته حالات امرجنسي دي، هلته کړکېچن حالات دي، هغوی ته په پام کې کتلو سره د دوی امرجنسي ته په نظر کې نیولو سره شاید دا کمپاین موږ لږ وروسته ورته وکوو، خو د کمپاین اراده مو شته چې هلته ټول ماشومان موږ واکسینیټ کړو.
د ګوزڼ ضد واکسین دغه کمپاین په داسې حال کې پیل شو چې تیر ځل کمپاین کې له 15 کلنۍ کم عمره نږدې 10 میلیونه ماشومانو ته د پولیو 2 څاڅکي واکسین ورکړل شو. د یونیسف په مالی ملاتړ د پولیو واکسین 4 ورځنی کمپاین نن پیل شو او په 4 ورځو کې به 9.7 میلیونه ماشومانو ته د واکسین څاڅکي ورکړل شي. روغتیا وزارت له والدینو غوښتي چې له تلپاتې معلولیت نه د ژغورلو لپاره خپل ماشومانو ته واکسین وکړي. هرات کې د ښځو او ماشومانو په ګډون شاوخوا 80,000 کسان په نشهیي توکو روږدي دي. د هرات د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي لسو میاشتو کې 1500 روږدي کسان راټول کړي دي چې له دغې ډلې 1200 ناروغانو درملنه شوې او خپلو کورونو ته لیږل شوي دي. هرات د هیواد هغه ولایت دی چې له ایران سره ګډه پوله لري او ډیری په نشهیي توکو روږدي کسان د ایران څخه هیواد ته راځي. د هرات د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي تیرو 11 میاشتو کې څه باندې 1500 روږدي کسان راټول کړي دي چې 1200 کسان یې له رغېدو وروسته خپلو کورنیو ته ورسپارلي دي. در اون ابتدا 1500 تن معتادین بی‌سرپناه جمع‌آوری شدند و در یک مکان مشخص یا نگهداری می‌شدند و تیم‌های صحی ریاست صحت عامه هم دوش با کمیته جمع‌آوری خدمات صحی را برای معتادین ارائه نمودم که خوشبختانه از 1500 معتادی را که ما جمع‌آوری شده بود حدود 1200 معتادین بعد از صحتیابی یا به ولایت‌های مربوطه‌شان فرستاده شد یا با خانواده‌های خود در شهر و ولسوالی هرات تقدیم شدند. د عامې روغتیا ریاست وایي اوس مهال په هرات کې شاوخوا 80,000 کسان په نشو روږدي دي چې 14 په سلو کې ښځې او ماشومان دي. آمار تخمینی حدود 70,000 معتاد پیشبین است در هرات و از اون جمله معتادین بی سرپناه هم حدود 5 الی 6,000 معتاد و در این قسمت آمار سروی‌هایی که قبلا صورت گرفته در 13% از معتادین خانم‌ها و اطفال تشکیل می‌دهند. له بلې خوا د مخدره توکو پر وړاندې د مبارزې مدیریت د هغو 250 کسانو د نیولو خبرې کوي چې د نشهیي توکو په پلور کې لاس درلود او زیاتوي چې تر اوسه 2000 هکټاره هغه ځمکه یې اړولې چې نشهیي توکي پرې کرل شوي وو. کښت مواد مخدره تقریبا موږ په ډېرو ولسوالیو کې هغه چې دا اوس موږ عملیات جریان لري تقریبا موږ د 2000 افدار جریب په دغه کې موږ کښت د بینه وړی د کوکنارو او د چرسو نفر تقریبا تر 200 ته 250 کسان اوس موږ ګیر کړي دي چې هغه مواد فروشان دي اوس موږ د دوی د سیمې محکمیت سپارلي. د پوهنتون استادان د روږدو کسانو یوازینی لامل بیکاري او مهاجرت یادوي او زیاتوي چې ځوانانو ته د کار او زده کړو زمینه برابر شي. خود بیکاری اشتغال زایی و همچنان زمینه تحصیل زمینه تربیه به صورت جداگانه و مشخص اینها زمینه ها فراهم میکنه به خاطر از اینکه فرد دیگه مصاب نشه. حداقل اگر زمینه کاریابی برای پیدا نمیشه زمینه تحصیلی برای پیدا شه. هدایت مستقیم برای جمع‌آوری معتادا از سطح شهر داده شده که با همکاری ریاست کار و امور اجتماعی، ریاست مبارزه با مواد مخدر تا حدود زیادی از اماکن عمومی معتادا جمع‌آوری شد. مسئولینو دغه څرګندونې په هرات کې د نشهیي توکو پر ضد د مبارزې نړیوالې ورځې په مناسبت جوړه شوې غونډه کې وکړې. دغه ناسته کې دولتي چارواکو د پوهنتون استادانو، محصلینو او ځوانانو ګډون کړی و. نذیر هاشمي، شمشاد نیوز، هرات. اسدالله هارون چې د نړۍ تر ټولو بوږنوونکي زندان ګوانتانامو کې 15 کاله تیر کړي وایي سختې شکنجې لیدلې دي. هارون وایي له 15 کال وروسته هم کوم جرم ثابت نشو او د محکمې د حکم پر ځای د افغان حکومت او امریکایانو ترمنځ په یو تفاهم خوشي شو. اسدالله هارون چې د نړۍ تر ټولو خطرناک او پیچلي زندان ګوانتانامو کې 1.5 لسیزه بند تیر کړی، شمشاد ته یې په یاد زندان کې د سختو ورځو کیسه کړې. هارون اقتصاد لوستی، د شاتو کاروبار یې کوو او په 2009 میلادي کال کې 15 کاله وړاندې د ګډو ځواکونو په شپنۍ چاپه کې جلال آباد کې ونیول شو. هارون وایي له څو ورځو وروسته کابل ته راوړل شو. د کابل هوایي ډګر کې ائتلافي ځواکونو ته وسپارل شو او 3 میاشتو لپاره یو پټ زندان کې ساتل کېده چې
وروسته د بګرام زندان ته چې د امریکایانو په واک کې و انتقال شو چې هلته یې 2.5 میاشتې تېرې کړې. هارون وایي دغه ټولې ورځې له ځورونو، ربړونو او شکنجې ډکې وې. په جلال آباد کې خو زه دومره شکنجه شوم چې حتی زه په د وهلو نه بعد به هم دوی دا اجازه نه راکول چې زه کښېنم، خو داسې وخت راغی چې کله به وي چې کښېنه په 11 دقیقو کې زه کښېنستی نه شم، د ډېر درد نه ودرېدی هم نه شم. زما په وهلو کې څومره وخت چې جلال آباد کې پاتې شوی یم، د ورځې شپې ټول زه زړول شوی وم او تحقیق به و، تحقیق نه بعد به وهل و مخکې، او چې کله به تحقیق او وهل نه و بیا به زه ځوړند وم. 2000 کال د جون میاشت وه. د هارون لاسونو او پښو کې زنځیر او زولانه الوتکې ته پورته کیږي. له ډېر اوږد سفر وروسته پوهیږي چې د نړۍ تر ټولو کرغېړن زندان ګونتانامو ته راوړل شوی دی. نو زه خو په 2000 کال د جون په میاشت کې ولېږلم او تقریبا په د اکثره وخت کې د خلکو نه جدا ساتلی وم. یعنې داسې ویلی شم چې اکثره انفرادي هغه کې وو. نو که څه هم کله به 1-2 کسان وو په مختلفو مرحلو کې د ځینې افغانانو سره یو ځای شولو. مثلا داسې چې یو افغان به اجازه یې کړې وه 5 کم ته پرې راوستی و، زه به هم اجازه یې 5 کم کې وم. ګونتانامو ته هیڅ بشري اداره لاسرسی نه لري او یوازې د دوسیې د وضاحت او فشارونو کموالي لپاره 1.5 کال غذایي اعتصاب کوي چې خواړه د پوزې له لارې ورکول کیږي. ګونتانامو کې خو په مختلفو دورونو کې میاشتو او په اندازه باندې او د کال په اندازه باندې مې هم کړی دی، خو د اخرني غذایي اعتصاب مې چې کړی و تقریبا 1.5 کال و. په هره مرحله کې مقصد ما 80 پاونډه یا مطلب کله 80 پاونډه 50 پاونډه دا مې د لاسه ورکول او بیا به فورس فیډینګ ته په زور چې مطلب کوم او دوی چې کوم غذایي لیکویډ ورکول چې هغه هم که نس که نه بیا مطلب باید په زوره باندې دوی مونږ تغذیه کړي وی. نو دا په مختلف مرحلو کې و. هغه غوښتنه فقط دا وه چې یو څه فشار ما باندې کم شي، یو او دوم دا دی چې زه باید یو قانوني هغه ولرم، یو قانوني دا ولرم چې خپل دوسیې په رابطه باندې پوه شم چې زه ولې یم. له 15 کاله سختو ربړونو وروسته هم د اسدالله هارون جرم ثابت نه شو. زه د القاعدې غړی نه وم او نه یم. دوی چې کوم تهمتونه لګولي و دوی په هغې رابطه باندې هېڅ ثبوتات نه لرل او آخري ځل چې موږ د په محکمې کې کیس هم کامیاب شو، کیس مو وګټه، د هغې دوسیې نتیجه هم دا و چې دا د القاعده نه غړی دی، نه د القاعده سره کوم رابطه لرله. اسدالله هارون د محکمې د حکم له امله چې وړاندې برات ورکړی و خوشې نه شو، بلکې د یوې هوکړې له مخې آزاد شو، خو حتی په وروستۍ ورځ هم د هغه انساني کرامت ته درناوی ونه شو. قاضي پورې دا خبره ورسېده چې مطلب دا هم یو کس دی په قانوني لحاظ باندې باید د ده وضعیت اوس تغییر شي، ځکه چې دا مجرم نه دی. حتی د دوی عسکرو په دې باندې اعتراف کوي چې باید ستا سره دا وضعیت دا ناانصافانه وضعیت دی. مقصد دا دی چې هغلته کوم قانوني هغه نه و، کنې زه باید 8 میاشتې مخکې خلاص شوی وی. کنه یعنې قصداً همداسې کېدل بالکل قصداً موضوع وه. یعنې دا خو اوس یو منفرده موضوع وه چې باید د وضعیت بدل شوی وی، باید زه خلاص شوی وی، نه شو. نو اخر هم د یو معاملې په صورت کې زه خلاص شوم. هارون وایي له دومره اوږدې ربړونې وروسته هم په چا کار نه لري او غواړي چې آرام پرېښودل شي. مشکل دا دی چې اکثره د ګونتانامو زندانیان چې د زندان وروسته هم خلاص شوي دي هغوی په ارامه نه دي پاتې شوي. یعنې دا سلسله تقریبا دغسې د هغوی د مرګ یا تر قیامته پورې همداسې جاري اوسېږي. نو دلته خو په دې ملک کې خو انشاءالله دوی څه نشي کولی، دا ملک آزاد دی او اسلامي حکومت، اسلامي دولت، اسلامي امارت راغلی دی. که په بل ملک کې وای نو یقینا ما ته به د دې تشویش ډېر زیات وی او دلته انشاءالله مطمئن یم دلته به هغه نه وي، خو فقط د یو هغه په خاطر دومره وایم چې مطلب یعنې مونږ به څه ترې نه غواړو، مطلب چې مونږ په قرار پرېږدو. اسدالله هارون وایي اوږدو شکنجو او ربړونو یې خوب خراب کړی، روغتیا یې سمه نه ده او اړتیا ده چې خپله درملنه وکړي.
پکتیکا او خوست کې یو شمېر زلزله ځپلي وایي تر اوسه ورسره هیڅ راز مرسته نه ده شوې سره له دې چې ګڼو هیوادونو او خیریه بنسټونو اغېزمنو سیمو ته مرستې لیږلي اما تر ټولو اغېزمنو خلکو نه دي رسېدلي مسؤلین وایي زلزله ځپلو سیمو کې کاري ټیمونه په سروې او د لومړنیو مرستو په رسولو بوخت دي او مرستې په اغېزمنو خلکو ویشي د پکتیکا او خوست زلزله ځپلو ته رسېدلې مرستې په اړمنو او زیانمن لیدونکو کورنیو ویشل کیږي پیښو ته د رسېدو په چارو کې د دولت وزارت وایي د پکتیکا او خوست زلزله ځپلو کورنیو ته د لومړنیو خوراکي او طبي مرستو په رسولو بوخت دي او د مرستو ویش پروسه شفافه ده په سیمه کې موږ د څوکیدارۍ یو مرکز جوړ کړی دی چې په هغه کې موږ د پیښو د رسېدو په چارو کې دولت وزارت معین صاحب شتون لري چې هغه د زلزلې د اولې ورځې څخه اوس هم په سیمه کې دی هغوی ټیمونه جوړ کړي دي په ساحه کې د ټولو ولسوالیګانو دپاره چې دغه مرستې په شفاف او صحیح توګه و مستحقینو ته ورسوي محمد نسیم حقانی زیاتوي چې د نجات عملیات پای ته رسېدلی او د مرستندویه ټیمونو په همکارۍ هڅه کوي چې زیانمنو کورنیو ته لنډمهالې سرپناهوې جوړې کړي د نجات عملیات خو په پنجشنبه باندې پای ته ورسېدل دغه درې ورځې هلته د توزیع لړۍ شروع ده چې دوی ته توزیع د کومکونو وسي همداسې د خیمو د سرپناه ترتیب ورته جوړ سي همداسې د پوشاک او د اشپزخانې کوم وسایل چې دي د هغوی توزیع شروع ده ورته مهال د زلزلې یو شمېر اغېزمن خلک وایي له پیښې 5 ورځې تیریږي خو تر اوسه ورسره مرسته نه ده شوې مطلب اوس یې میسه پیل خال دلته دومره مرسته شوې ده چې مطلب یو څه خیمې روکړي دي 28 میړه په میل مطلب اول د خدای دی بیا د مو دی زه یې لرم مطلب مو 28 میړه په میل مطلب زه په یوه خیمه کې خوراکي مواد یې مطلب په زردنه حالاتو کې اوس مو ته پیل خال نه دي رسېدلي څه ژمنه شوې ده مطلب خو د تیک معلومات نشته چې مو سه به ګمټه بعد وشي 2 ورځې بعد به وشي هم معلومات زه نه تاسو ته درکولی شم مسؤلین ډاډ ورکوي چې د خیریه بنسټونو او عامه هیوادوالو له لوري راټولې شوې مرستې د دوی تر نظارت لاندې دي او هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د زیانمنو حقونه په نورو خلکو وویشي دې دپاره زموږ مرکزي حکومت 13 ورځ اعلان وکړی چې په ټولو ولایاتو کې یا په مرکز کې چې کوم خیریه بنسټونه د زلزله ځپلو په نامه مرستې ټولوي هغه سرپرستي باید زموږ پیښو د رسېدو په چارو کې دولت وزارت مربوطه ریاستونو ته په لاس ورکوي بیا چې دا مرستې دي هغوی ته بې تسلیموي که کوم خیریه بنسټونه د خپلې مرستې رسوي و ساحې ته هلته هم چې کومه کمیټې یا کوم د څوکیدارۍ مرکز شتون لري د هغوی په هماهنګي او د هغوی په رهبري کې به دا مرستې توزیع کوي په خوست او پکتیکا کې له مرګونې زلزلې وروسته هند، پاکستان، قطر، ترکمنستان او متحده عربي امارات هغه هیوادونه دي چې د خوست او پکتیکا زلزله ځپلو کورنیو سره ژمنه شوي بشري مرستې افغانستان ته رارسولي او عملني د ویش بهیر پیل شوی دی د یادو هیوادونو سربیره د ملګرو ملتونو او یو شمېر مرستندویه بنسټونو هم د وروستۍ مرګونې زلزلې قربانیانو سره بشري مرستې کړي خو تر اوسه ټولو اغېزمنو کورنیو ته نه دي رسېدلي ورته مهال د سرې میاشتې ټولنې له مرستندویه بنسټونو او هیوادونو غوښتي چې زلزله ځپلو سره نغدي مرستې وکړي د دې ټولنې مسؤلین وایي اغېزمنو سیمو کې د مرستو ویش بهیر پیل کړی او ډاډ ورکوي چې مرستې په شفافه توګه ویشل کیږي په پکتیکا او خوست ولایتونو کې زلزله ځپلو سره حکومت او نړیوالو بنسټونو او هیوادونو د نغدو پیسو سربیره بشري مرستې اعلان کړي دي خو د دغو مرستو د یوې شفافیت په تړاو اندېښنې هم شته دي خو د افغاني سرې میاشتې ټولنه وایي چې مرستندویه بنسټونه او هیوادونه د اغېزمنو سره د خوراکي توکو پر ځای نغدي مرستې وکړي او بل دا معلومه کوو موږ چې څه شته ضرورت سره لکه اوس چې موږ ته خپلو ټیمونو ویلي دي چې نور د خوراکي شانو او د غیر خوراکي شانو ضرورت کم لیدل کیږي اوس فقط دا دی چې نغدي پیسې کومک وسي او چې هغه د خلکو دروازه خرابه د کلکینې خراب دی او نور څه خراب دي چې د دغه دپاره خلک اول خو د نغدو پیسو کومک وکړي توراب پر اغېزمنو خلکو د مرستو ویش بهیر شفاف وباله او ډاډ یې ورکړ چې مرستې به په مستحقینو وویشل شي کوم شی چې موږ ته د سرې میاشتې ته تسلیمیږي هغه خو الحمدلله ډېر په شفاف ډول باندې ویشل کیږي چې موږ ته دلته راکړي او ځینې هلته را تسلیم کړي او هغه خلک چې په خپل لاس باندې شی ویشي په هغو کې
موږ هم اشتباه لرو هغه دا اوس چې دا موږ خلک راغوښي دي هم دا وجه ده چې که چیرې داسې یو چا په خپل هم شی ویشي نو هغه به بیا زموږ په حضور کې ویشي ښودل. د افغاني سرې میاشتې مسؤلینو پر ټولو سوداګرو او خیریه بنسټونو غږ وکړ چې زلزله ځپلو سره مرستې وکړي او زیاته یې کړه چې دوی هم له اخیستمنو خلکو سره 10 میلیونه افغانۍ مرسته کوي. طریقه بیا موږ جوړوو دغه یوازینۍ اداره ده چې موږ سره د نغدي کومک وعده کړې تر اوسه ویشلي نه دي. نور تر اوسه پورې زموږ د لارې خو د نغدو پیسو ویش نه دی سوی. صرف د پرون سور صلیب رئیس رالی 10 میلیونه افغانۍ موږ سره کومک وکړو او ستاسې اختیار دی چې څنګه یې ویشي. د سرې میاشتې ټولنې مسؤلینو په دغه کنفرانس کې وویل چې 10,000 زلزله ځپلې کورنۍ سروې شوي او په هرې کورنۍ به $100 مرسته وویشي. کرنې وزارت د ځنګلونو ساتنې او د لرګیو قاچاق مخنیوي لپاره ځانګړې قطعه جوړه کړې ده. د کرنې وزارت یو لړپوړی پلاوی د ختیځ څلورو ولایتونو له ځنګلونو لیدنه کړې او د ځنګلونو ساتنه یې خپل لومړیتوب بللی دی. یاد پلاوي خبرداری هم ورکړې چې هیڅ چاته به اجازه ورنکړي چې ملي شتمني لوټ او له منځه یوسي. د کرنې وزارت مسؤلینو په ننګرهار کې د یو رسنیز کنفرانس له لارې د ځنګلونو ساتنه د شنو ونو د اره کولو مخنیوی او د لرګیو د قاچاق مخه نیول خپل لومړیتوب وباله او خبرداری یې ورکړه چې هیڅ چاته به اجازه ورنکړي چې دغه ملي شتمني لوټ او له منځه یوسي. د وزارت مسلکي او تخنیکي معین وویل چې د ځنګلونو د ساتلو لپاره یې ځانګړې شنه کیته په دندو ګمارلې چې په هر ډول وضعیت کې به د ځنګلونو ساتنه کوي. تاسو ته دا اطمینان درکوو چې امارت اسلامي د خپل د ملي اجتماعي نه د هغه د حفاظت د هغه د ساتلو د هغه د قاچاق د مخنیوي لپاره به کوټلي اقدامات کړي دي او اقدامات به کوي ان شاء الله. مونږه د ټولو ولایتونو لپاره هغه ولایتونه چې ځنګلات لري د هغه لپاره مونږ شنه کته منظوره کړې ده. له کابله راغلي پلاوي چې د ختیځ څلورو ولایتونو له ځنګلونو یې لیدنه کړې وایي هغه لرګي چې کلونه کېږي په غرونو کې پراته دي او نور د خرابېدو په حال کې دي راټولوي او په هغو سوداګرو به یې پلوري چې لا له وړاندې پرې پانګونه کړې وه. هغه لرګی چې 30 کاله 40 کاله په دې ځنګلاتو کې په دې مسله په غرو کې پروت وو هم د ملک د ملت شتمني هم ده او د یو تجار چې په خپله سرمایه کې بنده کړې ده د هغه دپاره به موږ یو طرحه جوړه کړه. په دې طرحه باندې مسله ډېر کار وشو. دا طرحه هم د تقریبا د څلورو 5 وزارتو په وړاندې باندې جوړه شوه. همدارنګه هغه 11 مادهیز پرېکړه لیک هم د ختیځ ولایتي مسؤلینو او رسنیو ته واورول شو چې له هر پلوه پکې د ځنګلونو د ساتلو په تړاو عامو خلکو مسؤلینو او هغو کسانو ته سپارښتنې شوي چې د لرګیو کاروبار کوي. اوله ماده هغه چارتراش چې د سوداګرو لخوا د هیواد نورو ولایتونو ته لیږدول کیږي 1000 افغانۍ فی فوټ ټیکس یا مالیه ځینې اخیستل کیږي. شان دي چې ځینې جوړوي چې هغه ځینې جوړ سي نو فی فوټ به 150 مالیه یا ټیکس ورکوي. د بهر هیوادونو ته د چارتراشو صادرول په صورت قطعي ممنوع دي. مسؤلینو همدارنګه په کونړ، لغمان او نورستان کې د ځنګلونو د سوځېدو په تړاو وویل چې یو شمېر مغرض اشخاص او شپانه د خپلو ګټو لپاره ځنګلونو ته اور اچوي، خو په وړاندې د دوی دریځ سخت دی او که ورته کړنه له دې وروسته هر څوک ترسره کړي مجرم دی او دروند تاوان به پرې کوي. د اورو د لګېدلې مسله عوامل مختلف دي او موږ دا ویلو چې اغراض هم شته دی، مغرض خلک شته دی چې هغه دغه مشکله هم جوړوي او د دې دوم قسم هغه خلک دي چې هغه شپانه دي. خو په دې کې مسله یا مونږ ویلی شو چې مغرض کسان هم شته دی او داسې بې احتیاطۍ نه هم دا کار کیدی شي. د ځنګلونو په تړاو د خلکو اندېښنې په دې وروستیو کې په ډېرېدو دي او له مسؤلینو یې د ساتنې غوښتنه کوي. ځکه له ورځې بلې ته د اقلیم ګرمېده او د ځنګلونو له منځه تلل هغه دوه لوی ستونزې دي چې په راتلونکي کې د لکونو انسانانو ژوند ننګولی شي. سحرګل احساس، شمشاد نیوز، ننګرهار. بیا هم ښه راغلاست او څو لنډ خبرونه درته زموږ همکار توریال کاړوخیل وړاندې کوي.
مرکزی بانک سبا بیا میلیونونه ډالر په لیلام پلوري. د افغانستان بانک اعلان کړی چې دغه بانک به سبا سهشنبه 11 میلیونه ډالر په لیلام وپلوري. مرکزی بانک داوطلبانو ته ویلي چې د لیلام د ورځې تر پای د خپل حسابونه تصفیه کړي. یاد بانک وایي دغه کار د دې لپاره کوي چې د افغانیو د ارزښت ثبات وساتل شي. مرکزی بانک هر 2 اونۍ وروسته شاوخوا 12 میلیونه ډالر په لیلام پلوري، خو خلک نیوکه کوي چې تر اوسه په بازار کوم اغیز نه دی کړی. هرات کې د اسلامي امارت له پیل راهیسې 10,000 پاسپورټونه ویشل شوي دي. د هرات ولایت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي ریاست چارواکي وایي د دغه ولایت اوسیدونکو ته د اسلامي امارت له واک ته رسیدو را په دې خوا 10,000 جلده پاسپورټونه ورکړل شوي دي. د هرات افغان پوسټ ادارې عمومي مدیر غلام سعید حارث وایي د هرات ولایت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي د هرات پاسپورټ له لارې 10,000 پاسپورټونه ورکړي دي. دغه چارواکي وایي د 10,000 پاسپورټونو د ویش له امله یې شاوخوا 14 میلیونه افغانۍ عواید ترلاسه کړي دي. د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر په مشرۍ د اقتصادي کمیسیون غونډه ترسره شوه. غونډه کې د نوشیروان مرمر ډبرو شرکت لوري په اوږدمهاله پانګونې په مرکزي سیلو کې د زرګونه مټریکه ټنه نخودو پر پروسس او همدارنګه د پاشدان بند د پاتې کارونو پر بشپړولو لازمې لارښوونې وشوې. د اقتصادي کمیسیون د غونډه کې د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د دوه اړخیزو سوداګریزو اړیکو د پیاوړتیا په موخه د صنعت او سوداګرۍ وزیر په مشرۍ د سوداګرو یو ګډ پلاوي ته لارښوونه وشوه چې ازبکستان ته رسمي سفر وکړي. اقتصادي کمیسیون همداراز تر هر اړخیزې ارزونې وروسته پر نویو جوړېدونکو تیل پمپونو د مایع ګاز او نفتو دولتي شرکت لوري جوړ شوی توحیدي طرز العمل هم د تطبیق وړ وباله. د اقتصادي کمیسیون دغه 26مه غونډه په مرمرینه ماڼۍ کې وشوه. په ارزګان او میدان وردګ ولایتونو کې د ناچاوده توکو د چاودنې له امله یو ماشوم مړ او 4 نور ټپیان شوي دي. دغه چاودېدونکي توکي د ارزګان په ترینکوټ او د میدان وردګ د سیدآباد ولسوالۍ د لوړي په کلي کې چاودلي دي. دغه چاودنې د پخوانیو ناچاوده توکو د چاودېدو له امله رامنځته شوي دي. د ماین پاکۍ ځینو بنسټونو تر دې وړاندې د لرې پرتو سیمو اوسېدونکو ته لارښوونه کړې وه چې هغوی سیمو ته ولاړ نه شي چې تازه پکې جګړه پای ته رسېدلې ده. د ازبکستان د بشري مرستو دوهم الوتکه هم راورسېده. دغه مرسته چې د پکتیکا او خوست ولایتونو زلزله ځپلو کورنیو لپاره استول شوې د کابل هوایي ډګر ته رارسېدلې ده. په دغه الوتکه کې 22 ټنه بشري مرستې دي چې د ازبکستان هیواد لوري دویمه جوپه شمیرل کیږي. په دې مرستو کې خوراکي توکي، درمل او د لنډمهاله اوسېدو نور توکي شامل دي. او وروستی خبر دا چې د اسلامي پراختیایي بانک رئیس د پکتیکا د زلزله ځپلو کورنیو سره همدردي څرګنده کړې ده. ډاکټر محمد الجاسر په خوست او پکتیکا ولایتونو کې د وروستۍ زلزلو له امله د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي وښوده او دا یې یوه ستره غمیزه یاده کړه. ډاکټر جاسر له افغانانو د ملاتړ د دوام ژمنه وکړه او د دغه بانک لوري د بشردوستانه فعالیتونو پر لا زیاتېدو یې ټینګار وکړ. اسلامي پراختیایي بانک تر دې وړاندې هم افغانستان سره په بېلابېلو برخو کې مرسته او همکاري کړې ده. له تاسې او خپلو ټولو همکارانو مننه کوم. د نن شپې خبري ټولګه مو هم نومروه.